اورلګید خرڅوونکې نجلۍ، لیکوال هانس کریستن اندرسن، مترجم محمود مرهون. د اختر شپه وه، هوا ډېره یخه وه، واوره اورېدله. اورلګید خرڅوونکې نجلۍ د واورو څخه په ډکو یخو کوڅو کې ګرځېدله او په زوره زوره یې ویل: اورلګید دی، اورلګید، څوک یې رانیسي؟ خیر دی راڅخه رایې نیسي. مګر هغې ته هیچا پام نه کوي. ټول خلک یې تر څنګ تېرېدل او هیچا نه ورته کتل. له لیرې یوه ښځه راښکاره سوه. نجلۍ ور وځغستل او په زارو یې ورته وویل: خاله، هیله کوم زما څخه اورلګید رانیسه، زه یې نه غواړم. زموږ په کور کې ډېر سته. واوره تیزه تیزه اورېدله. نجلۍ له یخه رېږدېدله او د ځان سره یې خبرې کولې: اوف، څنګه یخ دی، کشکې کور ته ولاړه سم. یا نه سم کولی، تر هغو چې مې ګرده اورلګیتان نه وي خرڅ کړي کور ته نه سم تلای، کنې بیا مې پلار وهي. نجلۍ ودرېدله، خپل یخی سوي لاسونه یې خولې ته نږدې کړه او پرکوپ یې کړه او بیرته روانه سوه. اورلګید دی، اورلګید، خیر دی راڅخه رایې نیسئ. مګر هیڅوک ورته رانغلل او هیچا اورلګید ځینې را نه نیوی. نجلۍ وږې وه، له سهاره یې شی نه وه خوړلي. د لوږې یې پر نس درد و. د یو کور څخه د خوړو خوندور بوی راوتی. وی څنګه ښه بوی دی، زه څنګه وږی یم، زه باید ژر اورلګیتان خرڅ کړم او کور ته ولاړ سم. که ژر یې خرڅ نه کړم ګرده خلک به کور ته ولاړ سي. چابکه چابکه روانه سوه او په زوره زوره یې نارې کړې: ای اورلګیتان دي، اورلګیتان! نجلۍ غوښت تر سړک واوړي. په دې وخت کې یې د چړپ چړپ چړوپ چړوپ اوازونه واورېده. دا د ګاډۍ والا آس د پښو چړپ چړوپ و چې چابک چابک د دې پر خوا را روان و. نجلۍ وارخطا سوه او د بیرې څخه ژر یوې خواته سوه. مګر بوټونه یې د پښو وختل او په واوره کې وموښتل. وی زما بوټونه، دا زما د مور یادګار و، اوس څنګه وکم؟ چیرې ولوېدل؟ څنګه یې پیدا کم؟ نجلۍ په خپلو یخی سوو لاسو واورې یوې او بلې خواته پاشلې او په خپلو بوټو پسې ګرځېدله. یو وار یې سترګې د کوڅې هغه بلې خواته پر خپلو بوټو وموښتې. نجلۍ په خوشحالۍ نارې کړې: هوغه دي! د کوڅې هغه خواته یې وځغستل. کله چې دې غوښتل خپل بوټونه راواخلي، په دې وخت کې یو شیطان هلک د بلې خوا راغلی او د دې څخه یې بوټ حمله کړي او نارې یې کړې: واه واه، سخته شی مې پیدا کړي چې غټ سوم، دا به د خپل زوی دپاره زانګو جوړه کړم. بیا په ځغستا سو. نجلۍ په لوڅو پښو له واورو ډکو یخو کوڅو کې روانه سوه. واوره هغسې تیزه تیزه اورېدله. د نجلۍ وریښتان په واورو سپین سوي وه. نور په کوڅو کې هیڅوک نه وه پاته. کوڅې خالي سوي وې. د کورونو د کلکینونو څخه روښنایي راوتله. د کوچنیانو د خنداو اوازونه د کورونو څخه اورېدل کېدل. ټول د مور ډوډۍ ته منتظر وه چې اوس به یې راوړي. اورلګید خرڅوونکې نجلۍ آه وکښی او د ځان سره یې وویل: دوی څنګه رویداران دي! زما هم د خپل مور د لاس ډوډۍ ډېره خوښه وه. هغه چې ژوندۍ وه، زه څونه نیکبخته وم. پښې یې د یخ د لاسه بې حسه سوي وې. زړه یې غوښتل چې کور ته بیرته ولاړه سي، مګر تر اوسه یې یو اورلګید لا نه و خرڅ کړی.
نور پر لارې نه سوی تللی. د یو کور د دروازې تر سایوان لاندې کښېنستل. کوښښ یې وکړی چې په خپله ساه خپل ځان تود کړي، مګر هیڅ ګټه یې نه کول، هیڅ نه تودېدله. نجلۍ د خپل ځان سره وویل ډېر یخ دی، کشکې یوه خاشه ولګوم نو که به توده سم. نو هغه و چې د اورلګیت خاشه یې ولګول. چې خاشه یې ولګول چې داسې یې وکتل یوه غټه ګرمه له اوره ډکه بخاري یې ولیدل. نجلۍ په خوشحالۍ نارې کړې واه واه، اوس کولی سم چې په دغه بخاري خپل ځان ګرم کړم. مګر کله چې یې وغوښتل بخارۍ ته ورنږدې سي او خپل ځان تود کړي، بخارۍ ورکه سوه. د هغې په لاس کې یوازې یوه سوځلې د اورلګیت خاشه پاته سوه. نجلۍ بله خاشه راوکښل او ویې لګول. په دې وخت کې د اور په روښنایي کې نجلۍ یوه د وریجو غوښو ډک غاب ولیدی. وی دا څنګه ښه ډوډۍ ده. د ډوډۍ په غاب کې سیب، زردالو، چاکلیټ او یو سورکړی چرګ و چې خوندور ګرم بوی ځینې ولاړېدی. په دې وخت کې هغه چرګ چې پنجه او چاړه هم پکښې بند وه په هوا سو. نجلۍ لاس ور اوږد کړي چې چرګ ونیسي، مګر د اورلګیت خاشه مړه سوه او ټوله ډوډۍ ورکه سوه. د ډوډۍ هیڅ درک نه و. د نجلۍ و مخ ته یو جګ یخ دیوال ولاړ و. هغې درېیمه خاشه هم ولګول. د اور لمبې سوې. دا وار نجلۍ یو ښایسته کور ولیدی چې په هغه کې یو ښایسته درخته وه او ګلپان پکښې لګېدل. د نجلۍ سترګې د خوشحالۍ څخه وبرېښېدې او نارې یې کړې اله څومره ښایسته درخته ده، دا زما ده، واه واه. نجلۍ ور وځغستل چې درخته په خپل غېږ کې ونیسي، مګر په دې وخت کې خاشه مړه سوه. درخته ورکه سوه او یوازې سوځلې خاشه پاته سوه او یوه روښنایي دغسې ولاړه په اسمان کې برېښېدل. نجلۍ اسمان ته حیران حیران کتل. څنګه ښایسته دی. په دې وخت کې ولیدل چې د اسمان څخه یو ستوری راجلا سو او لاندې راولوېدی. د ځان سره یې ویل نو نن شپه یو څوک مړ کېږي. دا خبره انا ورته کړې وه چې که د اسمان څخه روښنایي راولوېدله په هغه شپه یو څوک مړ کېږي. د نجلۍ خپله مهربانه انا ور په یاد سوه او کرار کرار یې وویل زما انا جانې ډېره مې یادېږي. څلورمه خاشه یې هم ولګول. په دې وخت کې یې د خاشې په روښنایي کې خپله مهربانه انا ولیدل. اوه ګرانې انا جانې، او د هغې غېږ ته یې ور وځغستل. انا یې هغه په مینه مینه په غېږ کې ونیول او مچ یې کړ. نجلۍ خپلې اناجانې ته د خپلو سختیو ګرده کیسې وکړې. بیا یې په ژړا ژړا وویل اناجانې زما څخه به نه ځې. زه پوهېږم چې خاشم راسې ته هم لکه بخارۍ، سورکړی چرګ او ښایستې درختې په رقم ځې. او اناجانې په دې وخت کې خاشم راسوه او اناجانه هم په تیارو کې ورکه سوه. نجلۍ نارې کړې یا اناجانې مه ځه مه ځه، زه نه غواړم ته ولاړه سې، غواړم زما سره پاته سې. بیا یې د اورلګیت د خانې څخه ټولې خاشې راویستې او د ځانه سره یې وویل ټولې لګوم، کېدای سي انا مې راڅخه ولاړه نه سي. نجلۍ ټولې خاشې ولګولې. شاوخوا روښنایي سوه. نجلۍ بیا خپله انا ولیدله. نجلۍ نارې کړې زما ګرانې انا، زما انا جانې، ما یوازې مه پرېږده. انا یې وخندل. بیا یې په مینه مینه خپله لمسۍ په غېږ کې ونیول. په تیاره اسمان کې یوه روښانه لاره معلومه سوه. په دغه لار کې نجلۍ او د هغه انا پورته سولې او بیخي پسې پورته سوې. انا جانې موږ چیرې ځو؟ جنت ته ځو ستا څه د قسم. جنت څنګه ځای دی؟
جنت یو تود او د ګلانو ډک ځای دی. هلته هر رقم خوږې خوږې ډوډیانې سته. و رښتیا اوس مې را په یاد سوه، ستا مور هم هورېده، هغه اوس تا ته منتظره ده. د دې وروسته به موږ درې ورې یو ځای په خوشحالۍ ژوند سره کوو. نور ستا سختۍ تېرې سوې قربانه کې. د منانۍ نجلۍ نانۍ منانۍ زړه د خوشحالۍ ډک سو. داسې احساس کړه چې ډېره خوشبخته ده. په دې وخت کې یې قرار خپلې سترګې پټې کړې. نو په دې رقم هغه نجلۍ د خدای پر خوا په هوا سوه. هغه د شپې په اسمان کې ستوری سوه. شپه سهار سوه، لمر راوختی. خلک چې کوڅې ته راوتلي وه، نجلۍ یې ولیدل چې پر مځکه پرته وه او سترګې یې پټې وې. ټولو وځغستل او ډاکټر یې خبر کړي، مګر نجلۍ یخه پخه سوې وه. هغه په خواله د دې دنیا څخه تللې وه. شاوخوا یې د سوځلو اورلګید خاشو ډکه وه او یو څو سوځلي خاشې یې په لاس کې وې. یوه نفر وویل دې خوارکۍ غوښتل چې په دې خاشو ځان تود کړي. د خلکو په سترګو کې اوښکې ودرېدې. په دې وخت کې د یوې ښځې د ژړا غږ راغلی. دا هغه ښځه وه چې تېره شپه د دغې نجلۍ ورته ویلې وه چې اورلګید راڅخه رانیسه. د ښځې غږ د ژړا په منځ کې معلومېدی. ما وبخښه بیچاره لورکۍ مې، که چیرې مې تېره شپه ستا څخه اورلګید رانیولی وای، شاید داسې نه وای سوي. څو نفرو چک چک وکړي او سترګې یې کښته واچولې. دا ټول هغه خلک وه چې تېره شپه یې دا نجلۍ لیدلې وه او اورلګید یې نه و ځینې رانیولی. خلکو د نجلۍ یخی سوی بدن راپورته کړي او مسجد ته یې یوړي. ټولو هغې ته دعا وکړه، مګر هیڅوک په دې خبره نه سوه خبر چې هغې نجلۍ د اور په رڼا کې څونه ښایسته شان لیدلې وه او په څونه خوشحالۍ اسمان ته تللې وه. اوس هغه په جنت کې وه د خپلې مورجانې او اناجانې سره. هغوی په جنت کې خپل اختر کوي. که چیرې خلکو سم غوږ نیولی وای، نو شاید د نجلۍ د خندا اواز یې له جنته اورېدلی وای.